د دواړو جهانو سردار مبارک یو د وینو نیر دی د وینو او د وینو په هغې نیر کې د دواړو جهانو سردار مبارک یو سړي ولید چې د وینو په هغې نیر کې دغه سړی لامبو وی او په هغې کې دی غوپې وی لامبو پکې وی او دی را روان دی نو چې کله به دا سړی د ډډې ته را روان و چې زه د دې نیر نه ځان بهر وباسمه نو بار به ورته یو سړی ولاړو او هغه سره به یوه غټه کاڼې او دا سړی به یې په هغې باندې په دې خولې باندې ویشته او د هغې وینو د هغې نیر دغې منځ ته به یې دی ور ورسو اوس یو خوا وینو دې خوټ کېږي او بل خوا پکې دی لامبو وی نو بیا به یې دې منځ ته ورسو بیا به دی را روان شو کوشش به یې کو چې زه د دې ځای نه بیا راوځمه نو چې کله به دی بیا بار ته راوته او کوشش به یې کو چې بیا زه بار ته راوځمه نو بیا به هغې سړي کاڼې راواغېشته او دی چې به یې ویشت نو رسا په دې خولې باندې به دی ولګېد نو چې به ولګېد نو دی به بیا د هغې سیند منځ ته ورسو د وینو سیند دی او خوټ کېږي او دی پکې لامبو وی نو چې بیا به یې کوشش کو چې بار ته وځمه بیا به هغې سړي کاڼې راواغېشته او دی به یې رسا په دې خولې باندې وی د هغې منځ ته به ورسېد وی جبریله دا څوک دی دا خو ډېر لوی سخت مصیبت کې مبتلا دی ورته یې ویې د الله رسوله دا ستا د امت سودخور دی سودخور چې کم انسان به سود خوړ نن وګوره رونو دا سود عام دی او که عام نه دی یمحق الله الربا چې کم د سود مال دی هغې کې به برکت نی زمون خلکو ورته جدا قسمه قسم نمونه ورکړي دي منافع ورته وایي منافع بعضې خلک به داسې تپوسونه وکړي چې پته به درته ولګي چې دا سودي کاروبار دی بعضې خلک خو ښکاره داسې نه کوي چې لکه دا 1 لاک روپۍ واله او ماله به 3 میاشتې پس دا راکې خو ګورې 20 زره به پرې پاسه راکې په دې خو هر سړی پوهېږي چې دا سود دی لیکن د موټرو په کاروبار کې نن سبا داسې سود شروع شوی دی چې د هغې څوړه اندازه شته دی نه پردي ګاډي به په بل باندې خرڅوي ګاډي به ویم نه هوا کې به یې خرڅوي هلکه د ګلدین ګاډي راشه دا در باندې خرڅومه په دومره پیسو در باندې خرڅومه ګلدین د ځان ناجز خبر هم نه دی د هغه د ګاډي نمبر مو لیکلی شو په بل باندې هغه ګاډي ورخرڅ شي نو چې هغه په بل باندې په 3 لکه ورخرڅ شي هلکه دا په 3 لکه باندې ستا شو ښه او ته وایي ښه په 3 لکه باندې زما شو وګورې پیسې به درله قرض در کومه ښځه بس صحیح ده قرض به راله راکې هلکه دا ګاډي خرڅی خو نه ولې نه خرڅومه په نغدو یې خرڅومه او ته وایي زه بس په نغدو باندې په 2 لکه زما شو ښه نه هغه له هغه 2 لکه روپۍ ورکړي نو د هغه کار وشي وایي ګوره ګاډي خو د باندې ما په 3 لکو په قرضو خر کړی و که نه او ښه 1 لاک بس په تا به ماله بیا 3 لکه روپۍ راکې په هوا کې دا لوبې روانې دي که نه دي روانې څوک به راشي بل ته به وایي راشه هلکه سودا د لالمه او دا د لالم دا د لالم یې رونو خپې به ورله نو بوته کې ګورې زمونږ د هدایې یوه قاعده ده شرا د ما باع په اقل مما باع قبل نقد ثمن لا یجوز د خبر نه وګورې سود ډېر زیات خطرناک څیز دی یو صحابي نو هغه چا سره څه دغه وکړه د بیع وکړه او هغه داسې صراحتا سود هم نو خو لیکن د سود هغه شایبه پکې وه سود ته جوړېده چې حضرت عایشه رضی الله عنها ورسره یو ځای خبر شوتې نو ورته وایي هغې پلانکي ته زما دا پیغام ورسوه چې دا بیع دی واپس که او توبه وباسه ګنې هغه حج چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په مرګتیا کدې کړی دی هغه به دله الله باطل کړي هغه جهاد چې د پاک پیغمبر مبارک په مرګتیا کړی دی هغه به دله الله باطل